السلام علیکم. تا به د ډیرو خلکو نه دا خبره بارها اوریدلی چې په دې انځر کې ډیره غټه شفا پرته ده، د دې په خوراک کې ډیر غټ فواید دي. ولې؟ ځکه چې د دې نوم په قرآن کې راغلی دی. خو په قرآن کې په کوم ځای کې راغلی؟ په سوره تین کې. والتین، الله تعالی په قسم خوري، الله تعالی په انځر باندې قسم خوري. د دې مطلب دا دی چې په دې انځر کې ډیر غټ فواید پراته دي. خو تا ته پته شته دا خبره هغه کسان کوي چې هغوی په خپله د دې قرآن مطالعه جوړه نه ده کړې. دا هغه انډیکیټرز دي، دا هغه ترمامیټر دی، دا هغه اشارې دي چې هغه ته اشاره درکوي چې ستا د امت بچي دا قرآن څونه جوړوالي سره کتلی دی. خو اوس به ته وایو چې الله تعالی د دې انځر قسم خوري، نو ولې یې خوري؟ زه تا په خبره باندې پوهیم. په دې صورت کې الله تعالی په څلورو څیزونو قسم خوري، یوازې په انځر نه. هغه څلور څیزونه څه شی دي؟ نمبر 1 دی تین مطلب د انځر. دویم دی ورپسې زیتون. د زیتون تیل هم خلک یاد کړي چې په دې کې ډېره غټه شفا ده. د دې نوم په قرآن مجید کې راغلی، په دې الله تعالی قسم خوري، لہذا ډېر غټ فواید دي. خو اوس په دې کې شفا شته که نشته، فواید شته که نشته، هغه خبره به زه په آخره کې کوم. خو ته په آخر سره آخره پورې په صبر او تحمل سره غوږ کېږدې او وابې اورې. دوه څیزونه شو. په دریم ګوره دا دوه خو بوټي شو. په دریم ځای کې الله تعالی په تورې سینا په غر باندې قسم خوري. دا خو د خوراک څیز هم نه دی. سوچ کوه، خپل لاجیک لږ غونته کې عقل استعمالوه. څلورم الله تعالی په یو خار بلد الامین باندې، د امن په خار باندې قسم خوري. دا هم د ځای نوم دی. دا دواړه خو د ځایونو نومونه دي، دا دواړه د بوټو نومونه دي یا د خوراک د څیزونو نومونه دي. او الله تعالی قسم په څلورو واڼو باندې خوري. ولې خوري؟ خبرې مخکې ورپسې لږ نور لاړ شي. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. ته به پوه شي په خپله. په سوره تین کې الله تعالی د انځر د بوټي ذکر په دې وجه کوي که نه چې په دمشق علاقه کې نه، په دمشق علاقه کې د انځر دا بوټي ډېر زیات سوي وو. او په کوم ځای کې چې د انځر دا بوټي، په دغه ځای کې د الله تعالی د یو خوږ پیغمبر د حضرت نوح علیه السلام جومات هم. په دې عربیانو کې یو کلچر هم خدا چې دا خو په زیاتو خلکو کې، دنیا په زیاتو خلکو کې شته، چې د یو خاص ځای یو څیز مشهور شي، نو بیا چې د هغه ځای خلک نوم لري، نو هغه څیز نوم ورسره یادوي، یا د هغه څیز په نوم باندې هغه ځای یادوي، یا د هغه څیز چې خلک نوم ولي، نو د هغه ځای پوهه راشي. نو د انسانانو پوهې دپاره اوس الله تعالی خبره کوي. ګوره ورته چې په کوم ځای کې د حضرت نوح علیه السلام جومات و چې د الله تعالی د دین دپاره به نوح علیه السلام کار کو، د الله تعالی د دین دعوت او تبلیغ به د هغه ځای نه کو. نو په هغه ځای کې د انځر بوټي، د نوح علیه السلام د جومات سره خوا کې د انځر بوټي و. نو الله تعالی وایي د انځر په دې بوټي باندې قسم خوري چې د انځر دا بوټی ګواه دی چې زما یو بنده د خپل ژوند 9.5 کاله غوږونه کولاو که خان 9.5 کاله زما د دین پرچار کړی دی، دعوت و تبلیغ کړی دی زما دپاره. الله تعالی مطلب دا دی چې زما دپاره زما د خوږ بنده خپله زندګي ټوله وقف کړه ده په دې باندې. د انځر دا بوټي ګواه دي، چونکې هلته کې د انځر بوټي ولاړو. نو الله تعالی په دغه انځر باندې قسم خوري. دقه شانته کې ګوره ښه، د زیتون دا بوټي نه دي، دا په فلسطین کې و، خډیرو د فلسطین په علاقه کې، په کوم ځای کې چې پرچار د الله تعالی یو بل خوږ نبی حضرت عیسی علیه السلام کړی دی. نو الله تعالی په هغې باندې قسم خوري چې د دې زیتون دا بوټي هم ګواه دي چې زما دپاره زما یو خوږ بنده حضرت عیسی علیه السلام خپل ژوند ټول وقف کړی او زما د دین پرچار یې کړی، دعوت و تبلیغ یې کړی. نو په دې باندې چونکې دغلته کې د زیتون بوټي وبلا شي، نو د زیتون دا بوټي ګواه دي. دقه شانته کې ورسره الله تعالی په دریم څیز باندې قسم خوري چې هغې ته مونږ تورې سینا غر وایو. او دا په کوم ځای کې دا د کم پیغمبر سره د دې نسبت دی؟ د حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام هم د الله تعالی د دین چې په کومه طریقه باندې کار کړی او د هغې د نظام د رایج کولو دپاره د فرعون د ظلم خلاف څنګه ولاړو، څومره پاورفل بادشاه و فرعون، او څه طریقې سره په خلکو باندې ظلم کو. د هغه مخې ته قانون هم نه چلېدو. قانون څه وه؟ په خپله قانون و، هغه په خپله عدالت و، په خپله جج و، هغه هر څه هغه چې د انسان څه کول غوښتلی شو کولی شو. د هغه خلاف حضرت موسی علیه السلام راودرېدلو د الله تعالی د حکم دپاره چې د الله تعالی حکم او د الله تعالی نظام په دې دنیا باندې رایج شي، د الله تعالی حکم یې منلو. نو په هغه ځای کې په تورې سینا په هغه غر باندې به حضرت موسی علیه السلام خلکو ته دا دعوت ورکو، د الله تعالی لارې ته به خلک رابلل، د فرعون د غلامۍ نه یې راخلاصول. نو الله تعالی وایي چې دا تورې سینا دا غرم ګواه دی چې زما یو بنده زما د دین د دعوت و تبلیغ لپاره خپله زندګي وقف کړې وه، د دنیا مزید د دنیا عیش عشرتونه پرېښي وو زما دپاره. نو الله تعالی قسم خوري چې په هغې باندې
دا تور سینا دا غر ګوا دی او ورسره د قشانت کې وحاز البلد الامین دا د مکی خار د امن خار په مکه کې د ټولو نه غټ امنو تا د پته شته مکې ته به چې څوک داخل شو چې دشمن به یې مو که نه هغه ځای کې به ورته څه نه وي دې ته د امن خار وایي مکې ته نو د امن خار یادوي مکه چې په دې کې هم د الله تعالی یو خوږ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ټوله زندگی 63 سال زندگی 3 کال زندگی د الله تعالی د دین د پاره د دعوت او تبلیغ د پاره د الله تعالی پس مکه باندې الله تعالی نظام نافذ کول د پاره د الله تعالی پیغام خلکو ته رسول د پاره تیر کړل خپل ژوند د عيش عشرتونه دنیوي مزونه ډیر لري وساتو او خلکو ته هغه ټول خبره هغه رهنمایي هغه رڼا هغه علم ورورسو کوم چې الله تعالی د هغه په ذمہواری باندې اچول خپل ټول زندگی د الله تعالی په لار کې وقف کړل نو الله تعالی په هغه خپل خوږ پیغمبر باندې قسم خوري چې د دې مکې د خار د امن خار گواله چې زما یو بنده زما د پاره خپل زندگی وقف کړه نو الله تعالی قسمونه په دې باندې خوري چې دا گوادي د دې خبرې چې زما بندگان زما تابعدارو نو سوې خبرې د دې څلورو مثالونه د دې الله تعالی جلیل القدر پیغمبران مثالونه الله تعالی په دغه ځای کې ورکی انډایرکټلی او ورسره وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان ما ډیر بهترین طریقې سره پیدا کړی دی عقل می ورکړی شعور می ورکړی دی او د هغې مثال دا دی چې څومره بهترین انسان جوړېدی شي یار د انسانیت یو اعلی کرکټر ته ترسې که نه د انسان اعلی کرکټر کتل غواړي چې انسان دومره بهترین انسان جوړېدی شي نو انبیاو ته وګوره لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دومره بهترین الله تعالی انسان پیدا کړی دومره عقل شعور علم وزډم حکمت او خیارتیا الله تعالی انسان له ورکړی ده خو بیا چې ورپسې دي نور انسانانو ته وګورئ که نه خاص کر کې نن سبا انسانان چې د دنیا په محبت کې څنګه گرفتار دي باوجود د دې عقل باوجود د دې حکمت د خپل ځان د ښه کولو لپاره باقي انسانانو سره څومره ظلم کوي په دنیا کې په کم ځای کې چې ظلم روان دی هغه تا ته ښه ښکاره ښکاري تا ته ښه ښکاره پته ده چې څنګه د ماشومانو سره څنګه د زنانو سره څنګه د بوډاګانو سره د خپل فواید دپاره د هغه سره چې څه وکړلی شي ودي شي څنګه انسان د مزو اغستلو دپاره د الله تعالی د حکم نه مخ اړوي د الله تعالی عبادت نه کوي منځ کول دا دته عبادت نه ښکاري دروغ ویل غیبت کول دا بالکل عام دي فحاشي بالکل عامه د پیسو په هوس کې چې د کم ځای ته نوم پې د مسلمان پروت دی لاس په ټیک ټاک لایف دی ټیک ټاک لایف به سپورټ کوي دومره را پریوتو انسان دا ورپسې انسانان زه یادوم چې الله تعالی ولا دون عقل او دون هوښیارتیا ورکړې ده او الټه د آخرت نه د یوم آخرت نه هغې نه انکار هم کوي د الله تعالی د وجود نه به کې انکار شي ایتیست جوړ شي سره د دون عقل د دون حکمت چې الله تعالی دله ورکړي دي دون انسان را پریوځي نو الله تعالی ورته بیا وایي ثم رددناه اسفل السافلین دومره بهترین انسان ما پیدا کړی دی او خپل ځان دومره راوغورځو دومره بدتره شو دومره را پریوتو anyhow د دې خبرې نه تا ته دا کلیر شو باقي په دې باندې به ان شاء الله بل کلاس والو په سورې 3 باندې مکمل د دې نه تا ته دا کلیر شو چې الله تعالی په د انځر په بوټي باندې او په زیتون باندې د زیتون په بوټي باندې قسم ولي وخوړلو صحیح ده خو اوسو په دې کې اصل کې شفا شته یا فواید د دې شته کنه غوړه فواید شته خو ما دا مطلب نه چې فواید نشته د انځر د بوټي ډېر غټ فواید دي په دې کې ډایټري فایبرز ډېر زیات دي او هغه ته زما د بایولوژي لیکچرز وګورئ تاسو پته ولګي چې څنګه ستا په قبض کانسټیپیشن ښه کولو کې ستا د ګټ مسلز اکټیویټ کولو کې دا بهترین مدد کوي ستا انځر نو فواید د دې شته او ورسره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکې په خپل د زیتون تیل استعمالول او دا ریکمند کړی دي لہذا په دې کې شفا هم شته او د دې فواید هم شته شته دی فواید ما ته صرف دا خبره کلیر کوله چې الله تعالی پکې دلته قسم خوړلې دی نو د دې قسم نه فواید مرا ودرو فواید چې په کوم ځای کې هغه تراواله قسم الله تعالی ولې خوړلې نو هغه بالکل کلیر کټ ده خو اوس د دې کتلو د پاره کدا ته ګوره کنه په قران مجید د ترجمه سبت تفسیر لازمي ګوري زه چې خپل کوم تفسیر ګورم هغه تفسیر دی د مولانا مودودی صاحب ځکه ایم ایکستریملی انسپایرډ فرام هیم دا هغه د ویلو انداز کې کلیریټي دونه ده چې تا بالکل کلیر کوي چې دا خبر الله تعالی ولې کړی د مختلفو ځایونو نه ریفرنسز راځي هغه کدي دي هغه چې ته مختلفو ځایونو نه ریفرنسز وګورې تا ته په خپل کلیریټي اف ثاټ به راشي سوچ به کلیر شي چې دا خبر الله تعالی دلته کې ولې کړی دا نو هغه ته کته شي که هغه نه نور تفاسیر وګوره خو تفسیر وسره ګوره هغه نه به تاسو سره سوچ اخس کیږي او ترجمه لازمي ده چې الله تعالی سوي دي الله تعالی الفاظ هغه ته لازمي دي چې تا خپل سوچ هم اکټیویټ کیږي
لہذا د قرآن مجید ترجمه کتل لازمی شروع کوي د نن شروع واچوي لږ لږ ګوره یو آیات ګوره دوه آیات ګوره خو ګوره داسې کو نور قسمه کوېسچن ستا په ذهن کې چې هغه کلیر نه وي نو هغه ښکته په کمنټ سیکشن کې لیکلی شي وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير واحسن الجزاء